بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یې شنبه د 1444 هجري سپوږمیز مسکال د شوال المکرم 2 نیټه ده چې د 1402 د غوایي یا ثور د میاشتې هم د 2 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګې ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ګمرک مسؤلانو په وینا تیر کال 25 میلیارډ افغانۍ راټول کړي دي. دوی وایي د تیر کال په پرتله 9.5 میلیارډ ډیروالی موندلی دی. د ښاروالۍ د لوري په تیر کال کې د 260 وړو او غټو پروژو پلي کېدل. ویل کېږي دغه پروژې د 200 میلیون افغانیو په ارزښت بشپړې شوي دي. او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د لوري د 6 ټنه توکو صادرېدل. دوی وایي دغه توکي د 102 میلیون افغانیو په ارزښت صادر کړي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د ګمرک مسؤلان وایي په تیر کال کې 25 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دې مسؤلانو په وینا په 1400 لومړی کال کې د هغه مخکنی کال په پرتله شاوخوا 9 میلیارډ افغانۍ زیات عواید راټول کړي دي. د بل لوري د هرات سیمې ادارې مسؤلان هم د عایداتي ادارو د عوایدو په رڼو راټولولو ټینګار کوي. نور حال په رپورټ کې. هرات د دوو هیوادونو سره د پولې په درلودلو سره د یو ځانګړي سوداګریز موقعیت څخه برخمن دی. په همدې حال د دې ولایت د ګمرک مسؤلان وایي تیر کال د 1400 کال په پرتله 9.5 میلیارډ افغانۍ عایداتو زیاتوالی موندلی دی. کاري وخت مو ډیر کړی ده په اسلام کلا او تورغونډۍ او هرات کې، او خپله دا د چې سهار کوم وخت رسمیت وخت شروع کېږي حتی تر ماښام تر لمانځه پورې کار کوم. زه خپله دلته ماښام تر لمانځه پورې لا په ریاست کې یم دلی. نو که د یو چا یو تجارت کار بندېږي بیا هم موږ داسې دې ته نه دي کتلي چې زموږ کاري وخت پوره سو، رسمیات ختم دي، ته سبا راست یا بس کوشش کوو انشاءالله تاسې هم له خلکو سره مرکې وکړئ، معلومات وکړئ د تجارانو سره چې په دې کار کې موږ ډېر کار کړی الحمدلله. دغه مسؤلان وایي په تیر کال کې 25 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي چې لامل د فساد محوه کېدل او د کار د ساعتونو زیاتول بلل شوی دی. د بل لوري د سیمې ادارې مسؤلان هم پر وخت د سوداګرو د ستونزو د حل خبره کوي او وایي چې د هرات ګمرک کې سوداګرو او واردونکو ته ډیری اسانتیاوی برابر شوی دي. بله در گمرک هرات شفافیت کاملی وجود داره و در کل به مشکلات تجاران رسیدگی میشه و همچنان اداره محلی هرات به اسرع وقت به مشکلات تجاران رسیدگی میکنه. دا پر اساس حال کې د شي څه موده مخکې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ مسؤلانو ایران ته د سفر په ترڅ کې د اسلام کلا دوغارون د ګمرک د کار د 24 ساعته کولو هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس وایي په تیر کال کې شاوخوا 6 ټنه ډول توکي د هیواد بهر ته صادر کړي دي. د دې توکو ټولیز ارزښت 102 میلیونه ډالر و چې په دې سره د هیواد اقتصادي ودې په برخه کې اغیزناک ګام اخیستی دی. بیا هم رپورټ. هرات د هیواد په لویدیځ کې یو د هغه سترو ولایتونو څخه دی چې په اقتصادي حوزه کې د دوو هیوادونو سره د پولې درلودلو له امله په صادراتو او وارداتو کې ستر رول لوبولی دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس ویلي په تیر لمریز کال کې نږدې 6,300 ټنه ډول توکي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي دي. در سال 1401 از طریق دپارتمنت صادرات و اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 76300 تن انواع کالای مختلف و نو به کشورهای حوزه خلیج، اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه صادرات داشتیم. د هرات ولایت سیمه‌ایزه اداره د صادراتو د زیاتوالي څخه هرکلی کوي او په دې برخه کې زموږ د تجارانو سره د پوره همکاري ډاډ ورکوي او موږ تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په ګوټ کې زمینه د تجارت لپاره مساعده ده. د بل لوري یو شمیر سوداګر او د توکو صادرونکي په دې ولایت کې د صادراتو د کچې لوړېدل د یو شمیر اسانتیاو په برابرولو کې بولي چې د اسلامي امارت د لوري برابر شوي دي.
شرکت ما در سال 1401 هجری به مقدار 2000 تن میوه خشک وطنی که شامل مغز پسته، کرابیه، تخم هندوانه، جلغوزه، مغز جلغوزه، توت خشک و غیره صادرات داشته که به کشورهای ممالک اروپایی، امریکایی و آسیایی و آسیای میانه ارسال شده است. هر محصول افغانستان که به هر کشوری صادر میشه به منزلی است که پرچم عزت، افتخار و خودکفایی افغانستان بزرگ در اونجا به اهتزاز در میاد. ما جا داره از همه تلاشگران عرصه صادرات که در این سکتور زحمت میکشن از اونها تشکری و قدردانی داشته باشه. د ویلو وړ ده چې د دې نه مخکې هم د اسلامي امارت چارواکو تل د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د سمون په اړه خبرې کړې دي. د هری رود مرغاب دریایي حوزې مسؤلینو د سلما بند د اوبو راخوشي کولو خبر ورکړی دی. د هغو په وینا اوس په دغه بند کې 190 میلیونه متر مکعب اوبه د ګټې وړ زیرمه دي چې د دغه رود پر لارې پر 8 ولسوالیو پر کروندګرو به په عادلانه ډول وویشل سي. د هرات د ولسوالیو اوسیدونکو د اسلامي امارت مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کړی دی. رپورټ د هری رود مرغاب دریایي حوزې مسؤلان د اړتیا له مخې د سلما بند د اوبو د راخوشي کولو خبر ورکوي. د هغوی په وینا دغه اوبه به د ټولو ولسوالیو پر کروندګرو په عادلانه توګه وویشل سي. د ټولو موافقه پر دې باندې سوه چې شپږ ورځې د پیشزرغون او د وبي او د چش ولسوالۍ ته نوبت ورکړي او دغه رقم په دویم پړاو کې و 15 ورځې د انجیل ګذري ولسوالۍ ته او په دریم پړاو کې بیا د زندجان او غوریانو کوسان ته بیا 15 ورځې هم هغه نوبت دی چې مجموع 11 ورځې دغه اوبه یله دي. والي صاحب ډاډ ورکړ چې د مشکلات به حل کیږي او همداراز یې د اړوندو مسؤلینو ته هدایت ورکړ چې د سلما بند د اوبو څخه په ثانیه کې 80 متر مکعب اوبه خوشي کړي تر څو د کروندګرو مشکلات حل شي. د بل لوري دغه بند د لارې د اوږدو کروندګر هم د اسلامي امارت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او وايي د دې بند اوبه به په مناسب وخت کې راخوشي سي او دوی د عادلانه ویش غوښتنه کوي. آب بند سلما از دیروز که رها شده بسیار مردم خوشحالند. این خو یک بخشی و بخش دوم از که ما طرفدار از اینیم که 8 ولسوالی که به بند سلما سهم دارم، ولسوالی چشت شریف، ولسوالی اوبی، ولسوالی پشتون زرغون، گذره، انجیل، کوسان، قریان، زندجان، ما هدف ما اینه که این آب به طور عادلانه هر کس که هر سهمی داره تقسیم یا به او داده شه. دا ټول په داسې حال کې دي چې د پوره اوبو د نشتون له وجې ډېری کروندګر د خپلو کروندو حاصلاتو ته اندېښمن دي چې په دې اوبو سره به د دوی ستونزې تر یو بریده حل سي. د هرات ښاروالۍ په تیر کال کې د 260 وړو او غټو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. دغه پروژې چې ډېری د سړکانو تر شا او اسفالت، د کانالونو اعمار، رڼا کول او پلسهاو وړې او غټې پروژې پکې شاملې دي. د هغوی د پلي کېدو ټولیز ارزښت څه شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ ته رسېدلی دی. د هرات ښاریانو هم د اسلامي امارت نظام د ملاتړ سره جوخت دغه پروژو څخه هرکلی کړی دی. بیا هم رپورټ لرو. د روان مالی کال په پیل سره د هرات ښاروالۍ وایي دوی توانېدلي په تیر کال کې څه د پاسه 260 غټې او وړې پروژې د شاوخوا 200 میلیونه افغانیو په ارزښت په دې ولایت کې پلي کړي. د هغوی په وینا په دې پروژو کې ډېری د سړکانو تر شاتګ او اسفالت، د کانالونو جوړول، رڼا کول او پلسهاو نورې وړې او غټې پروژې شاملې دي. په 401 کې موږ 450 غټې پروژې درلودې چې کار سوې او تقریبا 190 کوچنۍ پروژې وې چې کار سوې او سرته ورسېدلې. الحمدلله ټولې خپل په کار باندې ټوله سرته ورسېدلې، تکمیل سوې. د هرات ښاروالۍ دغه مسؤل زیاتوي په 1400 لومړی کال کې دوی توانېدلي څه د پاسه 900 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله یې 65% زیاتوالی موندلی دی. د 401 عواید تقریبا چې موږ راټول کړي دي عواید یې 901 میلیون افغانۍ دي چې پاک عواید چې موږ راټول کړي دي او د پرتله د 400 کال د څخه 50% دا تر اوښتې دي. د بل لوري د هرات خلک هم د اسلامي امارت مسؤلینو د دې کړنو هرکلی کوي. وایي د پرمختیایي پروژې چارې په تیرو 2 کالو کې تر هر وخت ښه ترسره سوي دي.
ما از شارولی خیلی خوشیم، خیلی خوشحالی میکنیم از این دولت اسلامی. خدایی خیلی کار کردم. من 24,000 پول رو معمول یارون تحویل کردم. اما کاری که امسال اینا کردم به تمام شهر، اول ورا، از سرک‌ها، جاده‌ای که به 20 سال خامه بود، عماله هم کش میکنم، هم اسوارد میکنم. سرک در روز خاندار و کلان از بین رفته بود، دور جور کردم. مثلا مثل چند سرک دیگه، چند پروژه دیگه کار کردم. کانالای آبی که شهر وزو مردم بازو بود دست و کانالای او زدم و بسیار کارهای نیک کردم. د یادونې وړ ده چې د هرات ښاروالۍ مسؤلانو په وینا د روان کال په بهیر کې 50% تمرکز د پراختیا او ښه جوړونې لوري ته سوی دی. محترم لیدونکو، اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو، د ما سلامونه ومنئ، اختر مو مبارک شه. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات شهر نیمه وریځ الوره درجه 22 تیتای 14، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 22 تیتای 14، کراخ نیمه وریځ الوره درجه 28 تیتای 14 او پشتون زرغان نیمه وریځ الوره درجه 11 تیتای 14. قدرمن لیدونکو، په همدې سره خبرونه پای ته رسي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو خبرونو سرټکو ته. د ګمرک مسؤلانو په وینا تیر کال 25 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي. دوی وایي د تیر کال په پرتله 9.5 میلیارده ډیروالی موندلی دی. د ښاروالۍ د لوري په تیر کال کې د 260 وړو او غټو پروژو پلي کېدل. ویل کېږي دغه پروژې د 200 میلیون افغانیو په ارزښت بشپړې شوي دي. او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د لوري د 6 ټنه توکو صادرېدل. دوی وایي دغه توکي د 102 میلیون افغانیو په ارزښت صادر کړي دي. درنو محترم لیدونکو، دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ، شپه او ورځ مو اختریزه.